زه ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب ته بلنه ورکوم چې په مختصره توګه باندې دغه 3 ورځې به موږ دلته څنګه تېروو چې دوی له تاسو سره شریک دي. ډاکټر نصیب الله سیماب صاحب هم د پښتو څانګې د بلوچستان پوهنتون استاد دی. ده ته بلنه ورکوم چې راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو دمخه د ټولو مېلمنو ته ښه راغلی وایم. صدر صاحب ستاسو په اجازه پښتو اکیډمۍ کوټه د خپل روایت او ژمنې سره سم دا د یوار بیا د 3م نړیوال سیمینار سره ستاسو په خدمت کې ده. د پښتو اکیډمۍ مجلس عمومي دا پریکړه کړې وه چې اکیډمۍ به هر کال د حالاتو او وسایلو په برابرېدو یو نړیوال سیمینار کوي. تیر کال یعنی په 2018 کې د جوړې سوي سیمینار کمیټۍ لخوا دا تجویز رالی چې موږ نسو کولی چې هر کال د پرله پسې دا سیمینار وکړو. که چیرې دا سیمینار په راتلونکي کال یعنی 2019 کې وکړل سي ښه به وي. مجلس منتظمې د حالاتو وسایلو په تناظر کې د دوی دا تجویز قبول کړی. د مجلس منتظمې د کال 2019 په لومړي غونډه کې د سیمینار کولو پریکړه وسوه. ورسره سره د سیمینار انتظامي کمیټۍ هم وټاکل سوه چې په هغه کې سید خیر محمد عارف، خلیل باور، ډاکټر برکت شاه کاکړ، ډاکټر عبدالرؤف رفیقي، سهیل جعفر، محمود ایاز، شوکت ترین، میرحسن اتل، سلطان زخپیل او زه شامله وو. دې کمیټۍ ته دا ذمواري ور په غاړه سوه چې دوی به یو داسې سیمینار کوي چې هغه په پښتو ادب کې د یو شی اضافې وړ وګرځي. کمیټۍ بې له څه ځنډه خپلو غونډو ته دوام ورکړئ او په کار یې لاس پورې کړئ او دا مقصد یې مخ ته کښېښاوئ چې دا سیمینار به په فکري او نظریاتي حواله باید نوي امکانات له ځانه سره راوړي او د فکرونو لپاره د نوي سمت د تعین باعث وګرځي. د څو نشستو وروسته موږ وتوانېدلو چې د خپلې پوهې او استعداد مطابق دا عنوان پښتو ادب د نیمې پیړۍ مزل، فکري او نظري رجحانات وټاکو. له دې عنوان څخه مې موخه دا وه چې پښتو ادب په تیرو 50 کلونو کې په دې اړه کوم پړاوونه وهلي دي، کوم خیالونه او فکرونه رازرغونه سوي دي او کوم خیالونه د تصوراتو بڼه اخیستې ده، کم تصورات په رجحاناتو بدل سوي دي، کم رجحانات د نظریاتو باعث ګرځېدلي او په دې بنیاد کم ادبي تحریکونه راپورته سوي دي. پښتو ادب یې څومره اغیزمن کړی دی او بحیثیت یې مجموعي پر ولس څومره اثر اچولی دی. په نړیواله سطحه باندې چې په ادب کې له تیرو 3 لسیزو څخه کم مباحث پیل سوي دي لکه نسلي تفاخر، طبقاتي تضاد، بیا په زیاته کلتوري او تهذیبي برتري، د قامونو د تشخص او شناخت په اړه د جدیت او بیا د مابعد جدیت مباحثو پښتون تخلیقکار، کره کتونکی او محقق څومره متاثره کړی دی. هغه په دې اړه کوم فکر لري او د فکر زاویې یې څه دي. په سیمینار کې به د پښتو ادب و کره کتونکو او محققینو ته دا موقع ورکول کیږي چې هغه دا ټول شان په محققانه او نقادانه انداز وڅېړي او د خپل دې تحقیق په نتیجه کې چې څه په لاس ورسي هغه زموږ استاسي و مخته کښېږدي. داسې کول به د سبا د څېړونکي، نقاد او تخلیقکار لپاره د لارښوونې باعث سي. ځکه نو د سیمینار کمیټۍ دا پریکړه وکړه چې دا ځل به سیمینار انداز سبیل وي. د مرکزي خیال سره سم یې د لوړ عنوان په تناظر کې 6 غټ موضوعات وټاکل، لکه په پښتو ادب کې د ټولنیز او تاریخي شعور څرک، دویم د پښتو ادب صنفي بیانیه، اوسمهاله رجحانات، او دریم اوسنی پښتو ادب او د ملتپالنې څرک، څلرم په پښتو ادب کې طبقاتي توپیر او مبارزه، په پښتو ادب کې کلتوري رنګونه، دا 5م عنوان او 6م پښتو ادب او نوی شعري تهذیب د نوو علامتونو تخلیقي هڅې. د موضوعاتو د دې ویش پس هره موضوع په 6 ځایلي موضوعاتو کې دا رنګه وویشل سوه چې په دې اړه ټول اړخونه وڅېړل سي او ورسره سره صنفي توازن هم په نظر کې وساتل سي. د 3 میاشتو د مسلسل نشستونو په نتیجه کې په دې کې موږ بریالي سو چې یو داسې خاکه جوړه کړو چې هغه کې د ادب ټول اصناف سخن په فکري او نظري حواله تر څېړنې لاندې راسي. د دې سیمینار هر ځایلي موضوع پوره د یوې PhD مقالې تقاضا کوي، خو موږ تش د لومړي ګام په توګه د دې بنیاد ایښولو هڅه کړې ده
دا به په راتلونکي کې په اکیډمیک ادارو کې د تحقیقي موضوعاتو لپاره د یو رهنما حیثیت ولري، ځکه چې په سیمینار کې به د دې موضوعاتو هر اړخیزه څیړنه وسي. زموږ مقاله لیکونکي به ځینو پوښتنو ته ځوابونه ووایي او ځینې پوښتنې به راپورته کړي چې د نور پرمختګ لامل به وګرځي. کله چې د سیمینار عنوان او موضوعات لاړ تیار سو، بیا د دې سیمینار دویمه مرحله شروع سوه چې ډیره سخته مرحله وه. سخته په دې وه چې پښتو ادب په خپله لمن کې د لیکوالانو په حیث ډیرې قیمتي ملغلرې لري. په دې ملغلرو کې انتخاب کول او له هغوی څخه یو داسې هار پیل چې هغه د پښتو ادب د ښکلا باعث وګرځي. په دې اړه دا پرېکړه وسوه چې د دې سیمینار نیمایي موضوعات به بلا استثنا ټولو لیکوالانو و مخته راوړل کیږي. د هغوی څخه به د موضوعاتو په اړه د ابسټرکټ یعنی لنډیز غوښتنه کیږي. د دې لنډیزونو ته به یوه کمیټۍ جوړیږي، هغه به د دې لنډیزونو بلایند ریویو کوي، یعنی د لیکوال نوم به د لنډیزه سره کمیټۍ ته نه ښول کیږي. کم لیکوالان چې په اوپن میرټ کې راووتل هغه به دې سیمینار ته رابلل کیږي. همداسې وسول کم لیکوالان چې په اوپن میرټ کې مخته راغلل هغوی مې سیمینار ته دعوت کړل. د پاته موضوعاتو لپاره مې د موضوع سره اړوند سینیر لیکوالانو ته د مقالې لیکلو خواست وکړئ. د کلیدي مقالې لپاره هغه خلک وټاکل سو چې هغه د موضوع جایزه د ادب په تناظر کې واخلي او د موضوع یو اجمالي انځور وړاندې کړي چې وروسته بیا دا نورې مقالې لوستونکي او اوریدونکي هم په دې تناظر کې وارزوي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل چې د پښتو ادب لمن د ډیرو قیمتي ملغلرو ډکه ده. هره ملغلره خپل رنګ او ارزښت لري. موږ ته چې د سیمینار لپاره د کوم رنګ ملغلرې په کار وي د موضوعاتو په حواله له هغه څخه مې یو هار وپیلو. کوم ملګري چې پاته سوي دي یا یې ګنجایش نه وو هغه ملغلرې به په دې هار کې د پیلو څخه چې پاته دي دا ژمنه کوو چې پښتو اکیډمۍ چې بیا کله د ملغلرو هار پیي نو دا پاتې ملغلرې به ضرور د دې هار برخه ګرځي. زه یقین لرم چې د پښتو اکیډمۍ د ملغلرو دا هار به نه تش دا چې ستاسو د خوښۍ وړ وګرځي بلکې د پښتو ادب په ښکلا کې به د نوي اضافې باعث هم سي. دا وار موږ په دې سیمینار کې نور شیان هم ګډ کړي دي چې په سیمینار کې به ستاسو دلچسپي نوره هم زیاته کړي. د هرې ورځې د مقالو د سیشن څخه وروسته به په آخر کې په لومړۍ ورځ مزاحیه ډرامه وي، په دویمه ورځ به مکالمه وي او په دریمه ورځ به د مشاعرې د روایت برقرارو ساتلو لپاره به د راغلو میلمنو او د دې سیمې د ټاکل سوو شاعرانو مشاعره وي چې زیات وخت به د میلمنو شاعرانو وي. زه هیله لرم چې دا سیمینار به ستاسو علمي تنده درماته کړي او زموږ تېروتنې به تاسو راماف کړئ. موږ تر خپله وسه پورې هڅه کړې ده چې کوم کمی راڅخه پاته نه سي، خو انسان په خپل وس مانده دی. پوره صرف د الله ذات دی. ستاسو د توجه څخه یو جهان مننه. ډېر مننه ډاکټر صاحب.